بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم نوبدهی کابل ولایت ها همراهتون شریک بسازم. نن غواړم تاسو سره د کابل ولایتونو د بایومتریک د تاریخ وهنې نوبت سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د څلورم میاشتې 20 تاریخ ده. فعلا لپاره د کابل نوبدهی چې د 1401 کال د دویمې 15 تاریخ کې ده. فعلا لپاره د 15 تاریخ نه مخکې رجوع نه کړي، یعنی پیش نه رفته. فعلا هم در 25 سال است و کاپیسا که است 401 7 6 است، پروان 401 4 5 است، وردک چې د 1401 کال د 12 میاشتې 16 تاریخ ده. لوګر چې د 1402 کال د اول 12 تاریخ، ننګرهار د 1401 کال د 19 کې ده، لغمان د 1401 کال د 15 کې ده، پنجشیر 401 6 7 است، بغلان 401 یک 6 20 است، بامیان 401 12 10 است، غزنی 401 12 7 است، پکتیا د 1402 کال د اولی میاشتې شپږم تاریخ کې ده، کونړ د 1402 کال د اولی په 23 تاریخ کې ده، نورستان د 1402 کال د 14 تاریخ کې ده، بدخشان 402 یک 21 است، تخار 402 یک 20 است، کندوز 402 یک 13 است، سمنگان 401 12 18 است، سرپل 401 12 11 است، غور 402 یک 21 است، دایکنډي 401 6 24، روزګان د 1402 کال د اول 29 کې د زابل د 1402 کال د څلورمې 14 کې د پکتیکا د 1402 کال د اول 28 کې د خود 1401 کال د 12 سلیریش کې د بلخ 401 4 21 است، جوزجان 402 یک 22 است، فاریاب 401 یک 7 11 است، هلمند چې د 1402 کال د اول 20 ته رسیدلی ده، کندهار د 1402 کال د اول 12 کې ده، بادغیس چې د 1401 کال د 12 اوم کې ده، هرات 401 4 6 است، فراه 402 یک 27 است، نیمروز 402 یک 8 است. کوم کسانو چې بیومتریک نوبت مشخص شوی دا وی کول شي دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړی دي، کول شي چې خپل فورم باندې چک کې ودو ګوري، او کوم کسان د تر اوسه تاریخ نه دا ور کړی دا هغه د منتظر اوسي، حتما تر رسیدلو ته تاریخ ورکول کیږي. او د کابل چې دا کابل فعلا لپاره سالیر شو 25 کې ده، یعنی تر اوسه ته مخکې نه تللی ده، او کوم کسان چې لا تر اوسه په یوي شو دوی شو درې سالیر کې ثبت نامونه کړی دي، یعنی کاساوي کې در کابل ثبت نام کړه د تاریخ 21 22 23 24 25 سال ثبت نام کرده، سال قبل در کابل، مگم تا نوبدهیشان مشخص نشده است. اونها منتظر باشن، حتما برشان تاریخ داده میشه. اگه می هفته نشد دیگه هفته حتما برشان تاریخ میته. و فعلا نوبدهی کابل که است در 25 سال رسیده است. از 25 سال مخکې 25 تاریخ تر اوسه پورې مخکې نه تللی، او احتمال شته چې په دغه دوه هفتو کې تاریخ 25 نه تر 28 شپږ همشه مخکې نور ته مخکې لاړ شي. او د ولایتونو هم د ورځ په ورځ تغییر خوري، د بعض ولایتونو لکه د غزنی شو، غزنی او ولایتونه نور دي، دغه ولایتونه لږ تاریخ تر اوسه پورې ولاړ چې موږ ګورو د صورت په موږ لستونه ترتیبو، یعنی لستو که ما ترتیب میکنیم از غزنی و چند تا ولایت دیگه هستن که تا حالا تاریخشان پیش نرفته، چون زیاد نفرها در می تاریخ ثبت نام کرده، به مو خاطر پیش نمیره. مگم باز ولایت ها که هستن تعداد نفوسشان کم می باشن، هر روز که میبینیم تاریخشان یک روز 3 روز 5 روز پیش میره. و فعلا که از سایت های زابل باز است، نورستان باز است، روزگان باز است، پکتیکا باز است و کابل به شکل عمومی باز است. و کسایی که میخواد ثبت نام کنه، یعنی میخواد که برای پاسپورت ثبت نام کنه، باید در کابل ثبت نام کنه، فرم خود به چیز کنه، در کابل ثبت نام کنه. وقتی که در کابل ثبت نام کرد، باز اگر میخواست فرم خود به ولایت تبدیل کنه، باز هر وقتی که سایت ولایتشان باز شد، باز میتونه که فرم خود از کابل به ولایت ها تبدیل کنه. در این صورت
باز برشان زود نوبت میرسند و کسایی که منتظر این است که سایت ولایتشان باز شود باز اونجا ثبت نام کنند. این کسایی هستند که در لیست اخیر قرار میگیرند. تمام نفرها خلاص میشن، کسایی که تبدیلی کرده اونها خلاص میشن، بعد از او به اینها نوبت میرسه، این در لیست اخیر قرار میگیرن. و کسایی که در کابل ثبت نام کرده است و فرم خود باز تبدیل میکنه به ولایت ها، اونها زود نوبت میگیره، یعنی حق ولایت به اونها داده میشه. و کوم کسانو چې په کابل کې ثبت نام کړي او بیا غواړي فرم ولایت تبدیل کړي، دوی حق ولایت لري. یعنی ها کسان چې تازه سیټ چې کله خلاص شي دوی ثبت نام وکړي، دوی د لیست په اخیری درجه کې قرار لري. یعنی اخیره کې کله چې دا تبدیلی والا خلاص شو هغه ته بیا نوبت ورکړي. او د نور ولایتونو لپاره هم فعلا لپاره د پنجشیر او د کندی ولایتونو چې دغه سیاحونه باندې ولایت پنجشیر و د کندی که فعلا سایتشون هم بسته می باشه و امیرتشون هم فعلا تا عمر رسانی بسته می باشه. فقط ولایت هایی که فعلا باز شده است، چند روز پیش بسته بود، بامیان باز شده و لغمان باز شده. امیرت می دو ولایت فعلا باز شده است، پنجشیر و دایکندی فعلا بسته می باشند. کسایی که نوبتشون در دایکندی و پنجشیر رسیده هستند اونها منتظر باشند تا امیرت های می دولت پنجشیر و دایکندی باشه بعد مراجعه کنند. تا که باز نشده باشه مراجعه نکنند. و دیگه ولایت ها فعلا هم امیرتشان مکمل باز است، راست پاسپورت عمومی هم باز است، کدام مشکل نیست. ما که معلومات دریافت کردیم به اندازه کافی پاسپورت ها هم موجود است و روان توزیع هم شروع است، مشکل نیست. براتان منتظر باشین تا براتان تاریخ بتن. امید داریم که ویدیو ازتان خوشتان آمده باشه. برای معلومات بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر و خوب براتان تهیه کنیم. ډېر معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک او شیر کړئ. او که کوم مشکل لرئ یا کوم وړاندیز لرئ د دې ویډیو لاندې ولیکئ، موږ تاسو ته د هغه په ارتباط باندې ویډیو ورته جوړه کوم. کدام مشکل دارین راجع به پاسپورت در زیر می ویدیو کامنت بگذارید تا ما ببینیم تا براتان یک ویدیو تهیه کنیم تا مشکل شما را حل کنیم. تشکر، زنده باشید.